انانو په دولت او په عزت ډیره مننه د دې ته چې پلی وکړو چې شوله که ماته چې وکړ دا زما خور ده زه بل په پلی خوشحالېږم نه دا بلال ډېر ښه انسان دی قسم دی دومره ښه انسان دی که نه دی کله د لایف راغلی یم بس دې زما سپورټ کوي ډېر ډېر دی کې زما عزت دی نواز جرګې مې راغی ویلکم 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 قربان ډېره مدبات شاه محمد مړ شاه محمد دا نوم دی بدل کړی دی ما له بیا نه راځي امیر قسم دی زما لایف او بل چا سره مینهوال نه خوښېږي که نه دې سره زما لایف زما دومره خوښي که نه چې زه اوس یې لایف وشو بیا چې وده کېږم بیا زه خپل لایف ګورم چې موږ څنګه ګپ شپ لګولې دومره دې سره زما لایف خوښېږي زه تا سره چې ډېر کولاو ګپ نشم لګولی تا ته ښه پته ده ما د خرې پیس کلي دي زما دې سر کې یو رګ شلېدلی دی نشته پکې دننه پاتې شوی دی غریب پیدا به ویډیو ټول ډبل ټیپ ټیپ کوئ لږ لږ ډبل ټیپ وکړئ دا ډبل ټیپ هم بیخي نه راځي خدای ګو تاسو له په ډبل ټیپ ګوتې ماتې کړې خفه شم خو څه وکړم د زیتون تېل لاسه پراته دي خو تاسو رانه لبې چې دا ګوتې خو مې دله غوړولې که نه اوس تا خواته را اوس پکې دا یو سپی دلته خدای ګو دا خوله له په کاڼي وله دا خو نه ایښه دا خو مړی یې کوي خدای ته وګوره انسان دې څه کوي چې انسان دې څه کوي څه ورسره کوو هغې له خولې کې کټ خپه ورکړه نه دا دولۍ وی د جمعې شپه ده وی دولۍ مه وه دا بونګارې څوک کوي او که نه دا خو ګورې مړی کوي دا څوک چې کوي ټول یو ځای ډبل ټیپ ټیپ کوي ډبل ټیپ ټیپ کوي مننه مننه شاه محمد خپه نه کړي زه د سر دې سره په ګپ کې ورغلی یم چېر څه رانه پاتې دي باتروم ته تلمه باتروم هم رانه هېر شوی دی ټول یو ځای ډبل ټیپ ټیپ کوي څوک یې خنداګانو کې داسې مه کوه دا سپېرئ دلنواز لږ څه چل وکړه لږ وګروه راوګروه ځان ټول یو ځای مړې په یو ځای مې دوه ستنې والي دي اوس مې ازې خوږېږي نه مړ زه په لاس ستنې نه وم زما لاسونه بیا خوږېږي زه په لاسونو ستنې نه وم الله دې وشرمه ماشومه خو نه ماشومه یې ته نه زه په لاس سکندر خان وی ستنه والا ما والی زه ډاکټر یم جان صاحب چپ شو خدای دې وشرموه پارو په خولې لاس کې د ګوره ښه په خولې کې د خودي بسو درمانډه وره چاوکا صحیح ده بس صحیح ده او د سره خو به زه ګورم ورېږه د سره خو به زه ګورم ورېږه د سره به زه ګورم ښه وی تا له د میخو ډاکټر ستنوالې وه تا ما له کوم ځای کې ستنوالې ده ما له خو جانزیب ډاکټر ستنوالې ټول یو ځای ډبل ټیپ ټیپ کوئ ډبل ټیپ ټیپ سپیډ سره او فکر شوه ته ګوره ښه ته ګوره شاه محمد او دلنواز باندې داسې کوم که نه داسې کروچ اوس دې خیر نشي صبر وکړه یو ګیم راته وګټئ تاسو دې که څه وایي که څوک پلی کولی شي یو ګیم راته وګټئ ته ما سره نشي کولی پارو ته تکړه یې منم ستا تکړه یې ماشاءالله هر څه دي که نه مننه شاه محمد لو یو ډېره مننه قربان کینګ او ویلکم دی راته 2 منټه یو منټ میوټ کوم ته ډېره رامنئ ته ما په خبرو کې مینهوالو پلیز دا یو ګیم راته وګټئ څنګه چې بیا چېرته بروډ ته روختې بروډ کې ورته ووایم ما ته لږ شانتې دغه وکړه نو بس ما هغې لپاره ستنې والې وې که نه مړه دوبۍ ته په څنګه ته راځو دوبۍ ته چې راشو نو بیا په شرمونو وشرمېږو موږ په چکر باندې وحید یار ویلکم واحد یاره ویلکم دی قربان دلته قدم کېده جنۍ دلته قدم کېده بیا بس شاه محمد یار لیډ ورواړو شاه محمد پلیز د جمعې شپه مه کوو لږ ځان وګروه دا باندې وپېره ډي ته صرف یو پېره ګیم راته وګټئ دا میوټ نه دې سره زه خبرې کوم نه مطلب پنشمنټ والا راله وګټئ دې سره زه خبرې کوم ماله زما چې چا سره طبیعت ولګي که نه بس ویم چې ټولې وساتم نو دا زما خوښه ده انشاءالله الله دې راوله ډبل نه راځي یار او بس ډبل هم نه راځي که نه هغه چې سنګل کې کوئ مینهوالو پلیز یو ګیم راته وګټئ پلیز څوک خپل کسي را سره
نه یو پیر خو دې توت ته وخېجوله ما اوس مې بیا کوم خواخېږي چې دا زموږ وا دې نه برابر یخېږي یو ګټه د خرې پۍ مې څکلي ستا پۍ خو مې نه دي څکلي علي ویلکم دی علي خان پرې څنګه یې ښه ای تا که نه زه دې میوټ کړې ما چې تا میوټ کما نه یې میوټ کړې ما ته زما دې خبره جواب ولې نه راکړې چې ما د خرې پۍ څکلي نو ستا پۍ خو مې نه دي څکلي ولې د خره درته ښکارم څه نو د خرې مې څکلي که نه ستا خو مې نه دي څکلي ګوره پارو شعر یې کوک کو ته ورکوس واو یاره ډبل نه راځي ستا نصیب ښه دی بس مړه بس ما وبېلله د جمعې شپه ده قسم دې چې ځانه را سر وچکوم سر وچکوم ځانه چې دا امید زه نه ګټم دلنوازه قربان دونه زه په نصیب باندې یو امید مې ونه ګټلو خدایه واحد یاره مننه قربان جاو دې شم یاره د جمعې شپه زما را جوړۍ داسې خالي راغله که نه مینهوالو پلیز دا ګیم راته وین کوئ او دلنوازه دا ګیم راته وګټه اوسه پورې هلته ناست وي څه مې درته ونوي ښه اوس یې خوانو که اوس یې ته دا خیخ په اوچته که 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 دلنوازه میچ وین که هم چاته مې څه نه دي ویلي دلنواز به ژوندی تېر کړم دلنوازه مه یېرېږه زه در سره یم یېرېږم زه به ژوندی تېر کړم ژوندی داسې داسې ټیچه نه زنده باد قسم دې که څه خبرې بس دا خو بس ته پوهېږه که نه دا خو د اور لګولو خبرې دي که نه خالي اور لګومه اور دې لګولی دی اور دې لګولی دی اور کې به څه اور ولګې خو اور کې به څه ولګې زه خو ځان له د خاورو تېل یم ټول یو د ډبه ټیپ ټیپ عباس تا نو ځار شمه قربان دې شمه ویلکم عبدالله وحیب مننه قربان دغه وایي که یار پلیز قربان دې شمه لږ ګلان دې ځل پکې دا ډبل زر راشي که نه مړې پارو ته ماته داسې ناست دی که نه لکه پېغله جینۍ لکه هغه پېغله جینۍ نه داسې راته ناست دی سمه مخامخ بوکه کښېنم زه ته څنګه ناست څنګه بوکه کښېنم نو نیغه کښېنه داسې مطلب داسې نیغه کښېنه څنګه زه ناست د مولي په شانتې نیغه د مولي په شانتې نیغه کښېنم زه څنګه ناست یم داسې کښېنه ګوره ښه او ته چې دی تا ماته یوه سترګه داسې کړې ده ته به وې چې ته بالکل هغه تازه راپېغله شوي جینۍ نه یې هغسې راته ناست دی هله ور په سوري کې چې سترګې داسې سیکۍ او بار هلکان سیکۍ هغسې چلونه راته کوي بیا به وایي چوبندې شرنګې بیا به څه وې کله به څه وې کله به څه وې مننه قربان مننه لږ ګلان ولې لږ ګلان ولې چې دا ډبل تبامړی پکې راشي چې زما دا نیکه پکې راشي دا ګلان ولې چې زما دا نیکه پکې راشي دا شیررحمان پکې زر راشي ټول یو ځای ګلان ولې آیا باسه قربان دې شم تانه زار شمه شهباز نایس تھینک یو ګلان ولې لږ ګلان ولې چې زما دا نیکه پکې زر راشي ګلان ولې ویلکم قربان کې نمبر 804 ویلکم ټولو ته ویلکم دی جاسم ویلکم قربان تا نظر شمه باسه مننه فضل امان ویلکم پپم دنه خپه شو تا ولې راښکودو داسې هغه خپه شو هغه نه الوځي اوس زه هم ترې په یو پیرو چک ورکړم او بوټي وباسم یو میچ مې وین نه کو نه وین کېدو ته یې پرېږدئ مینهوالو دا څه کوئ دې ته بالکل میچ نه ګټئ ملکه ویلکم یا ټول لږ ګلان ولې دا جب لږ وګروئ پرتوک د جب کې ګلان پراته روي باسئ روي ولئ چې دی نو دا ډبل پکې زر راشي پرتوک جب کې کم ګلان د پرتوک جب زما ډېر خوښي ته خاندې مړ ته پارته خاندې ته ته ګوډې وړې کنه پرتوک جب کې مې ګول راولې خدای دې ورګه که چې د ګورده هوښیار هلکان چې دي پرتوک کې جب اچوي صافي ویلکم دی صافي افغان
صافي افغان ویلکم دی درته ستا د غیرتي بیرغ ته په دواړه لاسه سلوټ دی مننه صرف ستا د غیرتي بیرغ ته قربان کړ سپورټ نه م کوې مکه او ستا د غیرت د دې بیرغ نظار شم ټول یو ځای قربان لږ لږ ګلانو یې ډبل پکې نه راځي 50 وارې خو پکې ډبل رانغې په ما باندې ټول مخ تور کړی ما په موبلینو وینځو وای تا ته وایي وای څه شوه هغه سپی د مال د ګوړې منډۍ سپی څه شوه مننه صافي افغانه دوه جهانه مننه خوشحاله اوسې الله دې د غمونو او مصیبتونو نه وساته ډېره مننه ټول یو ځای چا سره یو بوسټر یار یو هغه داسې شی پکې ولګوئ سور سر چي او دلته یې ولګوئ هغې کې پلی وکړئ دا وګوره اوس دې خبرو ته بوسټر وایا بوسټر دی که نه نه دا ګلبز ورته ولې وایي ته ماته دا ووایه که نه اوس به سر والا شي زه دلته کې پلی کې لایف ستا هم بند دي زما خبر ته غوږ کېږده ګوره نه دغې نه واوړه هغې نه واوړه زه ګلبز یادوم دا ګلبز ورته ولې وایي او دا بوسټر ورته ولې وایي ته ماته دا وایي ستا خو تعلیم شته زما خو تعلیم نشته قسم دې په بوسټر وسه پورې زه نه یم پوه شوی خو دومره راته پته لګي چې پلی وشي که نه که یو زړه ولي که نه څلورم کې جوړ شي که یو زړه ولي دریم جوړ شي دوم جوړ شي کله کله نم جوړ شي دا خو د بوسټر دا حساب دی څنګه دلنوازه څنګه ښه زما خولې کې هسې دغه دی دا بس خلکو ورسره خبره ټچ کړه چې صحیح ټچ کړي چا به څه ټچ کړي چا به څه ټچ کړي دغه دا به زما خبرې ته غوږ کېږده کار دی که نه داسې کار دی زه تا ته یو خبره کوم ته زما نه داسې شرمېږې که نه ته به وایې چې زه هلک یم او ته جنۍ دا ولې نو زه یېرېږم که نه عزت راله تار نه کړي که ستا نه ولګېدم خلکو ته به څه وایم زونه ورانه ده که نه خدا تا ته پته ده چې د پلي خان په سړه ورشي نو یار پلی وکړئ پلی چې په شا لاړه شه مرستنې ځای مې خوږېږي پلی جانزیب ویلکم دی جانزیب که نه ډاکټر جانزیب ډاکټر ګوره ډېر ښه سړی دی ډېر ښه انسان دی تبلیغي دی قسم دی خو دې مې دې ووایي وعلیکم السلام سوراب خان دا ته چرته تللی وي او په سوراب سایکل باندې چرته تللی وي سوراب سایکل زما د نیکه سره اوس نشته ټول یو ځای نه خو دې سایکل نشم چلولی نه او موټر سایکل زه سم نشم چلولی بس صرف تا په شا